د ملا یعقوب تازه مرکه او پر پاکستان گزار وای له منافقته لاس واخلئ. د مرکې 14 مهم ټکي هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. موږ د اشرف غني د وژلو اراده نه درلوده. همدا اوس حامد کرزی، عبدالله او د تیرې ادارې لوړپوړي چارواکي کابل کې شته. اشرف غني له دوی سره هیڅ توپیر نه درلوده. پر امریکا غږ کوو چې د افغانستان پر ضد هوایي سرغړونې بندې کړي او دا کار د دوحې د تړون خلاف دی. پاکستاني طالبان افغانستان کې شتون نه لري او په اړه یې د پاکستان حکومت څرګندونې د دې لپاره دی چې نړۍ ته موږ بېوادي وښایي، خو پاکستان باید له دې دوهوني چلند څخه لاس واخلي. افغانستان کې داعش تر بل هر ځای ټکېدلی، ټول افغانستان کې یو لیش خاوره واک کې نه لري. خلیج هیوادونو ځانګړې توګه سعودي سره ښې اړیکې لرو. امید لري سعودي عربستان افغانستان رسمیت پیژندلو کې مهم رول ادا کړي. خپلو داخلي چارو کې د نړیوالو فرمایشونو منل زموږ استقلالیت سوال لاندې راولي. موږ له نړیوالو سره د متقابلو حسنه اړیکو غوښتونکي یو. نړیوال باید افغانستان په رسمیت وپیژني. هیچا سره توپیري چلند نه کوو، له چا سره د ژبې، قام او سمت پر اساس تعامل نه کوو. په دې اړه له افواهاتو دښمن خپلې ګټې لټوي. موږ هیڅوک نه مجبوروو چې په حنفي مذهب راګډ شي، ځکه موږ د 4 واړه مذاهبو د حقانیت قایل یو. موږ د خپل امیر المؤمنین هر امر ته لبیک وایو، پر همدې مو بیعت ورسره کړی. ټول افغانستان کې له مشره تر کشره داسې څوک نشته چې له امره یې سرغړونه وکړي. ازمایل شوو څیرو ته اوسني حکومت کې ځای نه ورکوو. موږ له نړیوالو سره په سیاسي او اقتصادي ډګرونو کې تعامل غواړو. هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ په کورنۍ چارو کې لاسوهنه وکړي او له ټولو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ خبرو ته چمتو یو. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.